الله الرحمن الرحیم. یحیی سنوار په 1922 کال په دسمبر میاشته کې د فلسطین په خان یونس ښار کې زیږیدلی و. خان یونس هغه سیمه ده چې اسرائیلو په زور سره فلسطینیان د خپلو کورونو وکاږل. دې کار ته عربان نخبه هم وایي. سنوار په یوه بېوزله کورنۍ کې رالوی شو. هغه مهال فلسطین د اشغال، بې ځایه کېدو او جګړې تر ټولو سختې شیبې تجربه کولې. سنوار خپلې لومړنۍ زده کړې په خان یونس کې بشپړې کړې او لوړې زده کړې یې د خان یونس اسلامي پوهنتون د عربۍ ژبې څانګه کې ترسره کړې. دا هغه پوهنتون چې د حماس اسلامي غورځنګ د بنسټ ډبره پکې کېښودل شوه. سنوار چې کله په 1980 کال کې بندي شو، نو د اسرائیلو تلویزیون په لیدلو یې عبراني ژبه زده کړه. هغه مهال د زده کړو ترڅنګ یې د فلسطین د قضیې په اړه پراخ سیاسي شعور ترلاسه کړ. همدارنګه په ځوانۍ کې اسلامي تعلیماتو په سنوار ژوره اغیزه وکړه. سنوار د بند پر مهال یو شمېر کتابونه، تالیفات، آثار او مقالې هم ولیکلي، تر څو پورې فلسطینیانو او اسلامي نړۍ ته د فلسطین قضیه نور هم روښانه شي. یحیی سنوار د پوهنتون د زده کړو پر مهال خورا فعال و او د فلسطین د اخوان المسلمین ډلې اړوند د یوې ډلې غړی و. د غزې د اسلامي پوهنتون د محصلینو په ټولنه کې یې د بېلابېلو کمیټو مشري کړې ده او وروسته د دې ټولنې مرستیال او بیا رئیس وټاکل شو. وروسته یې د فلسطین په اسلامي مقاومت غورځنګ یا حماس کې په لوړو دندو کار وکړ. د حماس د بنسټګر شیخ احمد یاسین لوري د غورځنګ د رامنځته کېدو په لومړنیو کلونو کې د یو امنیتي سیستم د رامنځته کولو دنده ورسپارل شوه. د دې ټولنې دنده له یوه پلوه دا وه چې د اسرائیلي نیواک لاسپوڅي او جاسوسان پیدا او تعقیب کړي، او بل پلوه دا چې د اسرائیلي استخباراتو او امنیتي ادارو افسران په نښه کړي. همدا د حماس دننه داخلي امنیت اساس وګرځېد. د صهیونیستي رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په یوه ویډیویي کلیپ کې چې د یحیی سنوار د شهادت څخه وروسته خپره شوې وایي چې اسرائیل به د هرې ممکنې لارې څخه ګټه پورته کړي تر څو یاد جنگ د دویو په ګټه تمام شي. 1 year ago, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th massacre against Israel. یحیی سنوار یو کال وړاندې د حماس ډلې مرستیال و. د په مرسته د اکتوبر د 9 عملیات په اسرائیلو ترسره شول. یاد برید د هولوکاست د پیښې څخه وروسته تر ټولو بوږنوونکی برید و. سنوار په یاد برید کې 1200 اسرائیل ووژل، کوم سپینګیري او ماشومان چې د هولوکاست څخه ژوندي پاتې وو. نن ورځ د غزې د جنگ اصلي لوبغاړی نور نشته. یحیی سنوار ومړ. هغه په رفح ښار کې د اسرائیلي هوایي ځواکونو لخوا ووژل شو. د وژنه د جنگ د ختمېدو په معنا نه ده، بلکې د دې خاتمې نوې پیلامه ده. زه د غزې خلکو ته یو ساده پیغام لرم. دا جنگ کیدای شي چې سبا ته پای ومومي او ختم شي. که چیرته د حماس ډله موږ ته تسلیم شي، خپلې وسلې پر ځمکه کیږدي او یرغمل شوي اسرائیلي وګړي بیرته راپرېږدي. حماس ډلې د درویش بېلابېلو هیوادونو 101 کسان یرغمل کړي. یادو کسانو کې اسرائیلي وګړي هم شته، اما ډېرې برخه پکې د نورو هیوادونو وګړي دي. اسرائیلي چارواکي ژمنه کوي چې د یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره د هرې ممکنې لارې څخه ګټه واخلي او دوی بیرته خپلو کورونو ته راولي. اسرائیلي چارواکي د دې ژمنه هم کوي چې ټول یرغمل شوي وګړي به سلامت خپلو کورونو ته ستانه کړي. لیکن هغه وګړو لپاره چې یرغمل شوو کسانو سره ناسم چلند کوي، هغوی ته بل پیغام لرم. اسرائیل به ستاسې ناسم چلند ته د پای ټکی کیږدي او تاسې به عدالت ته راکش کړي. I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. بل پلوه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د یوې اعلامیې په خپرولو سره اسرائیلي ځواکونو ته مبارکي ویلي او ژمنه یې کړې چې د اسرائیلو څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د فلسطین د اسلامي غورځنګ یا حماس د سیاسي مشر یحیی سنوار د شهادت په اړه د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا له لوري هم د تعزیت یوه اعلامیه خپره شوه. په یاده اعلامیه کې راغلي چې اسرائیلي اشغالګر باید هیره نه کړي چې د مجاهدو مشرانو شهادتونه به لا هم د دښمن پر وړاندې جهادي مبارزه تونده او څو برابره تقویه کړي.